ملګرو دا معلومات چې دا ډیر لازمی دي او دا لازمی زده کوي. اولنې نمبر سوال دی چې هغه کم ملک دی چې پای کې کله ماشوم پیدا شي نو د هغه عمر 9 میاشتې لیکلی کیږي. نو د دې جواب دی جاپان. په جاپان کې چې کله ماشوم پیدا شي نو د هغه عمر چې دی هغه 9 میاشتې لیکلی کیږي. دویم نمبر سوال دی چې هغه کم یو نبی دی چې د هغه نکاح چې دی نو هغه فرشتو کړی دی، مطلب انسانانو نه دی کړی، فرشتو کړی دی. نو د دې جواب دی چې حضرت شیس علیه السلام چې دی د هغه نکاح فرشتو کړی دی، انسانانو نه دی کړی. دریم نمبر سوال دی چې هغه کومه کپړه ده چې د نارینهو دپاره حرامه ده، مطلب نارینه یې نشي استعمالولی. نو د دې جواب دی چې ریشمي کپړه چې ده نو ریشمي کپړه ریخمي کپړه چې ورته موږ وایو هغه د نارینهو دپاره حرامه ده. څلورم نمبر سوال دی چې په دنیا کې اولنی ګناه کم یو دی او چا کړی و. نو د دې جواب دی چې قابل چې دی هغه حابیل قتل کړی و، نو دا